یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. اے انسانانو تاسو د یو پلار څخه پیدا شوي خلک یاست. او د دې بهترین وضاحت الله تعالی قرآن کریم کې کړی دی. الله تعالی انسانانو ته سوی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. اے انسانانو تاسو د یو پلار څخه پیدا شوي خلک یاست. او ستاسو فلار یو دی، ستاسو مور یو ده. او چې د کوم انسانانو په مابین کې فلار د تولد شکل دی د مور د فلار، چې کله د هغې فلار یوي او چې کله د هغې مور یوي، نو هغې په خپل مابین کې سره ورونه بلل کېږي. نو تاسو خو فلار حضرت آدم علیه السلام د ټولو د آدم علیه السلام سره فاته یاست. او ستاسو د ټولو انسانیت مور حضرت حوا نه ده، او ستاسو د ټولو پیدایش د هغې مور څه سوی دی. او چې د کم چا پلار او مور سره یوي، هغې په خپل مابین کې قبیلې نه سره جوړوي، هغې په خپل مابین کې تفرقې نه سره جوړوي، هغې په خپل مابین کې پر لساني بنیاد اختلافونه نه سره جوړوي، هغې یو د بله څه ځان لرې نه بولي، هغې د خپل ورونو په مابین کې امتیاز او تفرقه نه پیدا کوي. او سوال دا دی چې کله انسانان سره یو ورونه دي، د هغې د ټولو پلار یو دی، د هغې د ټولو مور یوه ده، بیا په موږ کې شعبې د کومې خوا رالې، بیا په موږ کې قبیلې د کومې خوا رالې، بیا په موږ کې قومونه د کومې خوا رالو، او بیا په موږ کې زیي و خیلي د کومې خوا رالو. الله تعالی ورته دا هم ما در کې پیدا کړي دي. وجعلناکم شعوبا وقبائل، او ما په تاسو کې شعبې و قبیلې پیدا کړي دي. لیکن د شعبو قبیلو د پیدا کولو مقصد الله وایي زما دا نه دی چې تاسو یو پر بل باندې فضیلت ورکړئ، دا زما د قبیلې دی، دا نه دی. شعبه او قبیله ما د دې دپاره په تاسو کې نه ده پیدا کړې چې تاسو یو ځان ته قریب وبولئ، یو د ځانه څه لرې وبولئ، ځکه دا زما په قوم شریک دی او دا زما په قوم نه دی شریک. شعبه او قبیله صرف د دې دپاره پیدا شوې ده لتعارفو، چې تاسو په خپل مابین کې سره وپېژنئ. ځکه معرفت د اسلامي معاشرې د اسانه زندگی تیرولو دپاره یو طریقه ده چې په کومه معاشره کې، انساني معاشره کې، یو د بله سره شناخت و تعلق و معرفتي، او د هغې پلار و نیکه سړي تور معلومي، د هغې قوم و قبیل سړي تور معلومي، بیا د انسان د هغې سره د زندګۍ تیرول په ډېره اسانه شکل باندې کېږي. نو الله ورته وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. د دې دپاره مې نه ده پیدا کړی چې عرب پر عجم و افضل دي، د دې دپاره مې نه ده پیدا کړی چې پلانکی پر پلانکی افضل دي. او ستاسو په مابین کې د فضیلت یو بنیاد نسته، نه تور پر سپین باندې افضل دی، او نه سور پر غنم رنګ باندې افضل دی، او نه یو رنګ و یوه قبیله پر بله قبیله باندې افضل ده. البته ستاسو په مابین کې د فضیلت معیار یو شی دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پتاسو کې افضل سړی، الله ته نږدې سړی، پر الله باندې عزت والا سړی هغه دی چې هغې خپله زندگی په تقوا او په پرهیز کې تیره کړي. هغه پرهیزګاره انسان هغې که په تور رنګ کې دی هم الله ته نږدې دی، هغه پرهیزګاره انسان که په سپین رنګ کې دی هم الله ته نږدې دی، هغه پرهیزګاره انسان که په سور رنګ کې دی هم الله ته نږدې دی، او که په نورو رنګو په نورو شکلو کې دی، هغې که ښایسته دی که بدرنګه دی، او هغې که ښه رنګ والا دی که بېکاره رنګ والا دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا او د کرامت او د شرافت او د عزت معیار الله تعالی وایي هغه تقوا ده. هغې که د هره قومه سره، د هرې قبیلې سره، د هرې ژبې سره، د هرې شعبې سره، الله تعالی وایي چې چاته تقوا الله ور نصیب کړه، هغې د الله په حضور کې عزتمن انسان دی. ځکه د فضیلت معیار هغه د انسانیت شعبې نه دي، د یو پر بل د برترۍ معیار د انسانیت ژبې نه دي، او یو پر بل باندې افضلیت هغه د انسانیت رنګونه نه دي، او یو پر بل باندې لوړوالی د انسانیت د استوګنې علاقې او خطې نه دي، بلکې د معیار د فضیلت هغه د انسانانو په مابین کې تقوا ده. چې کوم چاته الله تقوا ورکړې ده، هغې که د هرې قوم و قبیلې سره هغه پر دې نورو باندې افضله دی. لکه دې فضیلت ښکاروالی به الله تعالی د قیامت په میدان کې کوي، چې کله ټول انسانیت د قیامت په میدان کې سره راجمع سي، الله به ورته وایي، الله ورته یا ابن آدم انکم جعلتم نسبا وجعلتو نسبی. اے انسانانو، دنیا کې تاسو هم د ځان دپاره یو نسب نامه جوړه کړې وه، او دنیا کې ما هم ستاسو مخ ته یو نسب نامه ایښې وه.
ستاسو نسب نامه داوه تاسو وی ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان تاسو وی فلانکه عرب د دادر عجم ډیر فضیلت لري فلانکه د مکی مکرمی پر مځکه باندې اوسیږي او د سعودي او د عربو پر مځکه اوسیږي دا در دې مځکه والا ډیر فضیلت لري او تاسو وی چې فلانکه د فلانکی قوم قبیله سره تعلق دی او دا در دې ډیر فضیلت لري لیکن دا ستاسو نسب نامه و او زمامه نسب نامه داوه وقلت ان اکرمکم عند الله اتقاکم ما دا نسب نامه ستاسو مخته یې شوه چې په تاسو ټولو کې عزتمن سړی هغه دی چې هغه تقوادار وي بس الله ورته نن د قیامت میدان دی نن بشکاره سي چې د چا نسب نامه پر حق وه ورته الیوم ازع نسبی نن ستاسو نسب نامه ډېره کښته ولاړه وارفع نسبی الیوم ازع نسبکم نن ستاسو نسب نامه زه ډېره کښته کوم وارفع نسبی خپل نسب نامه را پورته کوم او بیا به الله تعالی د قیامت په میدان کې اعلان کوي این المتقون تقوادار انسانان چیرې دي بیا به هغه تقوادار انسانان الله را طلبوي هغې ته به د اعزاز منبرونه ایښول کېږي هغې به د انبیاو د صالحینو د شهداو د دې پر منبرو باندې د قیامت په میدان کې کښېني دا نه معلوم چې هغې د کومه قوم سره تعلق دی هغې د کومې ژبې سره تعلق دی هغې د کومې علاقې سره تعلق دی هغې د کوم کار او کسب او د کومې شعبې سره تعلق دی هلته بیا دا امتیاز د انسانانو په مابین کې نه وي تاسو وګورئ د پیغمبر علیه صلات وسلام پر سیرت باندې د هغې زندګي زموږ دپاره بهترین اصول او بهترین راهنمایي ده د پیغمبر علیه صلات وسلام په خاندان کې دننه ابولهب دی چې د پیغمبر علیه صلات وسلام په اکاګانو کې دی او د قریشو په سردارانو کې دی لیکن چې کله د پیغمبر علیه صلات وسلام سره اسلامي ورورګلوي نه راله او هغې د پیغمبر علیه صلات وسلام په مقابل کې رالی نو بیا د هغې متعلق قرآن کریم کې تبت یدا ابي لهب وتب با پر هغې باندې لعنت رالی پر هغې باندې هلاکت رالی او دغه لعنت و هلاکت پر هغې باندې تر قیامته پورې بیا وچلی دی بیا به د الله تعالی پر هغې باندې لعنتي او د ټول انسانیت باندې لعنتي او چې در قیامته پورې څومره انسانان راځي هغې به دغه لعنت پر ابولهب باندې وایي حالانکه ابولهب څوک و د پیغمبر علیه صلات وسلام اکا و ابولهب څوک و د قریشو په سردارانو کې و ابولهب څوک و هغې په ټولو قریشو کې ځان په اشرافو په مشرفو انسانانو کې شماری او بیا د پیغمبر علیه صلات وسلام سره چې کله د هغې ورورګلوي نه راله او د هغې په مقابل کې پیغمبر علیه صلات وسلام توره پورته کړه بلکې ابولهب څکې ټوله قریش راواخه چې کله د هغې د پیغمبر علیه السلام سره اسلامي ورورګلوي نه راله بیا هغه د قریشو نسب بیا هغه د مکې مځکه او بیا هغه د دوی اعلانیه فخرونه هغې دوی ته یوه زره ګټه نه وکړه بیا پیغمبر علیه صلات وسلام د دې ټولو په مقابل کې توره پورته کړه بیا که هغې د چا پلار و هغې پلاروالی سړي ته ګټه نه وکړه که د چا ورور هغې وروروالی ګټه نه وکړه چې کله اسلامي ورورګلوي د مابین ووتله بیا خو هغه احترام او هغه قدر د پیغمبر علیه صلات وسلام د دې انسانانو سره فاته نس